نو موږ چې د اول ټرانسپلانټ وکړي موږ په 6 لک روپۍ وکړي دا شی او هسپتال پیسې نه دي اخیستې خپل کم چې د خپل د مریض یو خرچه راتله یو ټیسټونه یې استولې بل چیرې یو دارنګه ټیسټ راځي خاص ټیسټونه هغه خرچه وه هسپتال خپله ګټه نه ده کړې ډاکټران خپله ګټه نه ده کړې. السلام علیکم قدرمنو، زیر در کوم په بلوچستان کې په کوټه کې په آریا هسپتال کې د کیډنی اول ټرانسپلانټ وسو. یو ورور بل ورور ته پښتورګې ورکړي او کامیاب اپریشن یې وسو. زما سره د بلوچستان هغه ډاکټر ناست دی چې د دلته په پرایویټ هسپتال آریا هسپتال کې کیډنی ټرانسپلانټ یعنی د پښتورګي د تبدیلی آپریشن کړی او په کامیابی کړی دی. 16 مارچ کو جو آپریشن ہوا ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ کا اس ٹیم کا حصہ ڈاکٹر صاحب بھی ہے. تو اصل میں یہ بہت بڑی خوشخبری ہے بلوچستان کے لوگوں کے لیے کہ کوئٹہ میں بلوچستان میں پہلی بار ایک پرائیویٹ اسپتال میں کڈنی ٹرانسپلانٹ کا آپریشن ہوتا ہے، کامیاب آپریشن ہوتا ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آریا اسپتال میں کڈنی ٹرانسپلانٹ کا پہلا کامیاب آپریشن ہوا ہے اور وہ ایک ٹیم کی شکل میں ہوا. اس ٹیم کا حصہ ڈاکٹر حبیب بلوچ بھی ہیں. ډاکټر سهیل خان چې د دې هسپتال سی او دی، چیف ایگزیکټیو افسر دی، د ده څه موږ پوښتنه وکړو چې دغه کامیابي تاسو څنګه ترلاسه کړله. بل دا دی چې په کراچي کې یا په اسلام آباد کې په لاهور کې په دې باندې ډېره خرچه راځي. 50 لک 50 لکه کم از کم 40 لک روپۍ په دې خرچه ده. نو دغه اپریشن څنګه تاسو وکړئ، په دې څونه خرچه راله او مریضان چې دي دوه ورونه دي د دې صحت څنګه دی؟ جی محترم. جی السلام علیکم جمال صاحب. استاد ډېر مبارک سره موږ چې کوم خلک ناست په بلوچستان کې نو تا چې کوم خبره وکړه چې د یو هسپتال کته یو معیار ته ګورې نو هغه هسپتال د ګردو ټرانسپلانټ کولی شي، پیوندکاري کولی شي چې د ښه آی سی یو لري، ښه لیبارټري لري، ښه ریډیولوژیست لري، بیا دارنګه ډاکټران لري چې په ټرانسپلانټ کې ټرین شوي، نیفرولوژیست هم لري، یورولوژیست. دا یو کله یو د ډاکټرانو ټیم می د نرسانو ټیکنیشنان هغه ټیم چې سره یو ځای کې نو بیا به ته ځې د ټرانسپلانټ وخواته. نو الحمدلله چې موږ دا 15 کاله محنت کړی دی په دا هسپتال باندې پراپر اوټیانې جوړ کړي دي، اپریشن تیټر چې په دې کې انفیکشن نه اوسي. ټرانسپلانټ زیاتره ولې ریجکټ کیږي؟ د انفیکشن د وجې. نو هغه اوټیانې موږ دا کړي چې په هغه کې انفیکشن نه اوسي. نو چې دا ګور د کارونه وسوې نو دا اوس دارنګه ورځ راغله چې موږ دا کیډني ټرانسپلانټ هم وکړي. دوه ورونه وې او په دې کې یو ورور تقریبا د 10 کاله و، کریاټینین یې 7 پورې رسېدلی په ډایلیسس باندې و. اوس زما مور هم د ډایلیسس د وجې هغسې وفات شوې وه. نو دا رنګه سټیج ته راغله چې ټرانسپلانټ هم نه کېدو. چې کوم سړی په ډایلیسس لاړ هغه خو ژوند ختم سو. بیا د 10 کاله سړی چې ګرده ژوند ورته وګورې ته یقین کوې دا په 16 مارچ باندې موږ ټرانسپلانټ وکړئ په 15 ورځ کې لکه د خدای یو معجزه نه وي په خپل یې بولې شروع شوې او په خپل یې کریاټینین یې نن سهار 0.7 ته راغی. دا نارمل سټیج دی، مطلب نارمل دی او نوی ژوند هم ملاو سو. چې کوم ورور ګرده ورکړې ده هغه هم صحتمنده دی، چې کوم ګرده اخیستې ده هغه هم الحمدلله سره 15 شپې کېږي. موږ اوله غږ نه کوئ، موږ وایو چې دا مریض سم سي، ټیک ټاک سي. دا د خدای د چینی د زموږ نیت سمو، نو نیت سمو نو خدای دا موږ ته دا ریزلټ هم راکوي. دویمه خبره چې تا وکړه د زیاتره خلک دا ټایم بلوچستان کې د آریا علاوه بل چیز ټرانسپلانټ نه دي را روان. ټیک شو. او په نور ښارو کې هم پرایویټ هاسپټل کې چې ځې د ټرانسپلانټ خرچه 50 لک 70 لک 80 لک روپۍ ډېر ګران دي. نور سرکاري ادارې هم شته، په سرکاري ادارو کې مسله دا ده ته 2 کاله انتظار ورته کوي او ګردې خو دومره ټایم نه ورکوي په ډایلیسس باندې چې انفیکشن اوسي. دا زموږ خلکو دپاره چې مسکینان خواران وي نن سبا دا نور ښار ته تلو خالي د ټکټ خرچه کراچي ته ځې د یو خوا 80,000 روپۍ 80,000 روپۍ خرچه ده نن سبا د جازوغه هلته اوسېدوغه بیا د ټرانسپلانټ انتظار کوي 15 میاشتې به ورته تېری په کراچي کې به ورته پروت یې نو ستا کور ته څنګه دارنګه ټریټمنټ به میلاو سو. دا زموږ د علاقې دپاره یو ډېر لوی نعمت دی زموږ د خلکو دپاره. ما چې خبره وکړه زما خپل مور مړه شوې د هغه د وجې ګردو د وجې دا چې په هر کور کې چې یو مریض یې په ډایلیسس باندې نو چې ډایلیسس باندې بلاډ شي سړی ژوند یې ختم شي دا د هغې دپاره یو امید پیدا شو. غټ اچیومنټ دی، غټه کامیابي ده. دا د اوس نور کامیابیانې که څوک بزنس کې کامیابي اخلي، که څوک وروره په سیاست کې کامیابي اخلي،
لیډر جوړیږي، وزیر اعظم جوړیږي، صدر جوړیږي، هغه چې دی هغه جلا سټیج دی. دلته ستا د باډي مقابله ده، یعنې ستا د صحت ستا د ژوند مسله ده، او دا بهترینه کامیابي ده. موږ ډاکټر صاحب تاسو ته مبارکي وایو. نو خرچه یې څه اوسه؟ خرچه ګوره ستا خبره ما چې تا ته وویل 50-80 لک روپۍ که کراچي، لاهور، اسلام آباد ته ځي، صحیح شوه. نو آریا انسټیټیوټ کې دا د روزو میاشته ده، د 2 راغلي دي مسکینان، ټیک شوه. نو موږ تقریبا په 6 لک روپۍ باندې دا پروسیجر وکړي. هسپتال خپل پیسې نه دي اخیستې، ډاکټرانو خپل پیسې نه دي اخیستې، یعنې کم سے کم خرچه باندې موږ وکړي. آریا باندې ډېر خلک دا ګایږي چې یاره دا ولې پیسې اخلي. نو زه خلک ته دا وایم چې دا نور هسپتالونه چې کم هسپتال فری علاج کوي هغه ګورنمنټ ارباو روپۍ ورکوي، فنډینګ ورراځي، خلک خیراتونه ورکوي. آریا ته نن پورې چا 1 روپۍ نه ده ورکړې. دا ډېر لوی احسان دی چې یو سړی راولاړ شي د کوټې ډنګه علاقه کې بلوچستان کې چې حالات خراب دي، دلې راځي دومره غټ هسپتال جوړي سټینډرډ 600 کسان ته نوکریانې ورکوي، یعنی ګټه پاتېږي نه، دومره خلک موجه شي دی. بالکل مقصد صرف دا دی چې ښه کوالټي ورکړه، ښه دلته چې کوم ستاسو خلک کار کوي د هغې سټینډرډ هم پورته سي. نو دا چې دا ټرانسپلانټ موضوع دا د ګردو یو کمباین افرټ و، دا د یو ټیم و، په دې کې ګده ډاکټران، نرسان، دا د ګردو یو په دې باندې جدوجهد و. دا ډېره ښه خبره ده. آریا هسپتال اوس د هر سړي په دماغ کې هم دی، په زړه کې هم دی، او آریا هسپتال یو امید جوړ شوی دی، و هر چاته امید جوړ شوی دی، زموږ د بدن دپاره، زموږ د وجود دپاره، زموږ د ناروغانو دپاره، که د زړه مریض وي، که د پښتورګي مریض وي، که هر مریض وي، دا هسپتال اوس زموږ امید دی. په دې مو امید دی چې د کور وڅنګ ته مو دی موټر کې راسپارو سو 15 منټه بعد په هسپتال کې یو. اوس دغه خبره کوو چې کډني ټرانسپلانټ دا یو ډېره مشکله مرحله ده د صحت په سہولیات کې. په صحت کې آخري چې کوم ټارګټ وي هغه ټرانسپلانټ وي، کډني ټرانسپلانټ دا آخري د صحت نه دی، دا آخري امتحان دی. هغه امتحان هم د هسپتال آریا هسپتال چې دی دا امتحان هم پاس کوي. محمد حیات خان کاکړ دا د پاکستان 4م سړی دی، د پاکستان 4م سړی دی، او د بلوچستان اول سړی دی چې کډني ټرانسپلانټ، د بلوچستان اول سړی دی چې فیلوشپ یې کړی دی په کډني ټرانسپلانټ کې FCPS کړی دی. د کوم ځای څخه کړی؟ د میډل ایست سوسایټي اف ټرانسپلانټ. او دا بالکل پرونه موږ یو پوسټ د په حواله لګولی وو، دا د حق دی. موږ به بام لګو د دې وطن، د دې خاورې، د دې شار هغه قابل ترین خلک چې په هغو کې انسانیت هم شته، موږ به مسلسل حوصله افزایي کوو. نو دغه چې نن د بلوچستان اول په پرایویټ هسپتال کې د بلوچستان اول اپریشن شوی دی، ټرانسپلانټ اپریشن، او محمد حیات کاکړ صاحب کړی دی. د ده څه موږ هسې خو دی چې دی په کډني هسپتال کې بینو کې د ډېر اپریشنونه کړي دي، خو هغه سرکاري هسپتال دی، په پرایویټ هسپتال کې د اول اپریشن دی. نو تاسو څنګه ګوري؟ او دغه مطلب چې په پرایویټ هسپتال کې اول پرایویټ هسپتال دی آریا هسپتال ته د اپریشن وکړي او کامیاب هم دی، د مریضانو سره مو ولیدي، نو څه محسوسوي او نور به څه مزید اقدامات کوي؟ ډېره مهرباني جمال وروره. یقینا یو ډېر غټ اپریشن دی، یو ډېر ریسکي اپریشن دی، یو ډېر چیلنجینګ اپریشن دی. د دغه دپاره تا ته یو پرفیکټ اپریشن تھیټر، یو پرفیکټ ICU او یو پرفیکټ ټیم او یو پرفیکټ لیبارټري، پرفیکټ ریډیالوجي او پرفیکټ پیتالوجي، او له تا سره د دې سره نور مختلف ډپارټمنټس په هغه کې ستا انستیزیا یو کی رول لري، هغه له تا سره ډېر ښه ټیم غواړي، او له دې سره ستا ګیسټرو، له تا سره له دې سره ډایبټالوجي، له دې له تا سره پلمونالوجي، له دې له تا سره انفیکشس ډیزیز، دا ګر ټیم ورک دی، دا ګر له تا سره مکمل یو ټیم غواړي. په دې کې خالي او زما رول نه دی، په دې کې له موږ سره نیفرولوجیست دی، بالکل پرایمري رول لري، یو بل سرجن دی، سرجن ډاکټر مقبول جبار، هغه له موږ سره برابر په دا اپریشن کې لګیا و، اپریشن یې کړی دی. او له دې سره موږ سره د انستیزیا ټیم دی، د انسټیټسټ دی ډاکټر عقیل صاحب، دغه پر ټیم را سره و، له موږ سره د ICU پر ټیم و، له موږ سره د نرسنګ منیجمنټ پر ټیم و، له موږ سره د انفیکشس ډیزیز والا او ریډیالوجي، دا ګورد له موږ سره په دې کې یو کومک کړی دی. نو او دا هسپتال منیجمنټ والا سهیل خان صاحب په خپله د پر منیجمنټ ټیم له موږ سره پر کومک کړی دی. د ګردو محنت بعد بیا دا ټرانسپلانټ تر سره رسېدلی دی.
بل خبره دا د سیدا د بلوچستان د خلکو د پر واقعي ډیر ښه خبره د سیدا ترانسپلانټونه مخکې په پرایویټ کې دوه اټمپټ سیوي دي لبار خلک راکل کولې لیکن دا ور اول ور په پرایویټ کې سیوي دي مکمل زموږ 100% زموږ ټیم زموږ مینجمنت دا ګر د دې خاوري زامن دي د دې صوبې غدي د پټي غدي د بلوچستان غدي نو لبار موږ سره یو سړیم کومک نه کوي 100% کده لبارټي دا کده غدي دا موږ خپل کړی دي نو یقینا دا ډیر مطمئن یم ډیر خوشاله یم چې موږ په دغه کې خلکو ته دا ترانسپلانټ دلته په خپل علاقه کې وکړي د دې لپاره به مخکې خلک لل کراچي ته لاهور ته په سلګونو میلیونه به سفرونه کول البته په سلور 15 کس ورسره او په میاشتو به واستوانګه کوله نو داغه د لپاره ډیر مشکلات هم ول او خرچې هم ډیر کېدل دا سو ترانسپلانټ چې دا موږ تقریبا د هسپتال طرفه فری اف کاست دي دغه طرفه دا اول سلور 15 ترانسپلانټ موږ فری کوو صرف مریض باندې هغه خرچه د سپر کم پر د کیږي د ټیسټو په مت کې د لیبارټري په مت کې یا کم ټیسټونه چې موږ بار استنو موږ 6 لک 5 15 لک 14 لک روپیا خرچه چې کوم راځي هغه په دې دا سلور 15 په دې بعد کې بیا موږ کوم ریټ دوه هغه به تر دا نور صوبو ډیر زیات مناسب وي او کوالټي به ان شاء الله تر دا نور ډیر زیات شي اوس کوم چې موږ ترانسپلانټ ما د ټول زده بلوچستان اول فیلوشپ لرم پر رینل ترانسپلانټ کې دغه سي حبیب صاحب دی هغه په نفرولوژي کې په ترانسپلانټ نفرولوژي کې فیلوشپ لري مقبول صاحب ډیر کوالیفاید سړی ان شاء الله تر دا نور صوبو به کوالټي شي کم بني او تر هغه په نیمه کې ماته ان شاء الله کدا چیرې مخکې منیجمنت دا فیصله وکړي چې خرچه پرخه تر هغه ډیر کم ګوره تاسو وکتل اول خدا دې دی وای چې موږ زه یو معیاري هسپتال دی په دې کې هر سہولت د صحت هر سہولت شو او ټي اپریشن تھیټر یعنی منیجمنت دی وای چې زما د اپریشن ضمانت چې دی دغه منیجمنت د معیاري هسپتال دی دغه دې کنه چې موږ ته موقره کړی ده او بالکل د آریا هسپتال چې دی دا یو معیاري هسپتال دی او دلته چې د صحت کوم سہولیات دا بالکل بین الاقوامي معیار دی د امریکا او د استرالیا او د لندن بالکل دغه به یو ایگزیکټلی بالکل او بل دا دی چې دی وای چې موږ 15 اپریشنونه بالکل فری کوو هغه خرچه به چې کومه خرچه د مریض ټیسټونه شان میان دي هغه به 15 لک سو 14 لک سو او دی وای چې دا هغه بعد به موږ فیصله کوو که په کراچي کې په 50 لک اپریشن دی موږ په 50 کوو که په 50 سو موږ به په 12 لک کوو که په 12 لک کوو موږ به په 14 لک 50 زره کوو نو دا ګورسي د پاره د خوشحالي زره دي یو خدا دې چې تی بل دې چې تل لاس په کراچي کې هوټل نسه بیا ورو ډاکټر ته ورځه بیا ټیسټونه کوه بیا 1500 کیسې ولې مسافري ولې ګرمي ولې دلته ستا د کور په څنګ باندې ستا د کور و څنګ ته یعنی په سپینی روډ باندې جبلینور باندې دا اپریشن کیږي مریض ته شپه ورځ راتللی شوی کښېنستلی شوی د کور د څنګه دی دغه هسپتال کامیابول د دې دا سپورټ دا زموږ د ټولو ذمہواري ده نو دا چې دی د نور کوم پرایویټ هسپتالونه چې دی د دغه څخه ته وګوري دا بالکل په نیم قیمت باندې کار کوي هر مریض چې دی د دې چې کوم اپریشن دی تر نیمه کم خرچه راځي نو چې تر نیمه کم خرچه راځي ته کراچي لزیار اپریشن په 15 لک کې بیا ستاسو سټي خرچي چې دی تقریبا 15 لک 14 لک روپیا خرچه راځي دا څه دی بالکل نو زه تاسو مبارکي در کوم ستاسو هسپتال ته ګر ټیم ته مبارکي در کوم ان شاء الله موږ به دغه رقم خلک چې دی یو خو هسپتال هسپتال دی بل چې موږ کوم ډاکټران دی د دې صوبې قابل ترین او د انسانیت سره مینه لري چې توې زه 15 اپریشنونه مفت کوم دا د انسانیت ثبوت دی دا دغه انسانیت ثبوت دی چې بالکل د انسانیت پر بنیاد باندې دی دا قرباني ورکوي نو موږ باید دا خلک هم سپورټ کو ډاکټران هم سپورټ کو هسپتال هم سپورټ کو مهرباني جی سر ڈاکٹر مقبول جبار میرا نام ہے گزشتہ شب یا کب ہوا آپریشن 16 دونوں جو گردہ دینے والا ہے اور لینے والا دونوں ابھی صحت مند ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے تو آپ کیا کہیں گے اس آپریشن کے حوالے سے مزید کیا آپریشن ہوں گے اس طرح کے آپریشن اس اسپتال میں یہ امکانات ہیں کہ وہ اس طرح کے مزید آپریشن کر سکیں جی بہت بہت شکریہ جو اس حوالے سے آپ نے مجھ سے پوچھا بات یہ ہے کہ یہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ عالیہ جیسے ادارے میں جہاں پہ ہم نے پہلی دفعہ گردوں کی پیوندکاری کا کامیاب آپریشن کیا ہے مریض اور جو اس گردہ دینے والا ہے ان سے آپ کی ملاقات ہو چکی ہوگی الحمدللہ دونوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور یہ کامیابی صرف ہماری نہیں ہے یہ پورے بلوچستان کے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں یا یہ ہسپتال ہے سب کی کامیابی ہے
इसको ये समझता हूँ कि जो हमारा पूरा टीम था इस ऑपरेशन में, जितने भी लोग हमारे शामिल थे, उन सब का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, बाहर से कोई शख्स नहीं आया, चाहे वो ट्रांसप्लांट सर्जन है, ट्रांसप्लांट फिजिशियन है, या जो हमारे अमला है वो मुकम्मल तौर पे एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं, वो सब का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। और इससे पहले इन ऑपरेशन के लिए बलूचिस्तान के लोगों को बहुत दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता था, कराची जाना पड़ता था, इस्लामाबाद जाना पड़ता था, लाहौर जाना पड़ता था, और महीनों तक इंतजार करना पड़ता था। अब उनके डोर स्टेप पे ये सर्जरी शुरू की है, और बिल्कुल घर के दरवाजे पे। जी बहुत शुक्रिया। मजीद आप कहेंगे कुछ? जी, हमारा इरादा है इंशाल्लाह हम इस अमल को जो है ना जारी रखेंगे। हमारे पाइपलाइन में बहुत सारे और भी पेशेंट हैं, इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में हम दूसरी सर्जरी करने के लिए भी तैयार हैं। हाँ, तो मैं बलूचिस्तान के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और मैं सराहता हूँ इन जैसे अजीम डॉक्टरों को। इनकी बदौलत हमारी सेहत में बेहतरी आती है और हमारी ज़िंदगी महफूज होती है। इनकी वजह से हमारे जो बीमार हैं, मरीज़ हैं, घरों में उनको सेहत मिलती है। तो इंशाल्लाह आर्या अस्पताल आने वाले दिनों में मज़ीद जो है इस तरह के ऑपरेशन करेगी। मज़ीद ट्रांसप्लांट का जो किडनी ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन है वो मज़ीद होंगे। और खुशखबरी ये भी है कि ये जो ऑपरेशन हुआ है ये बिल्कुल फ्री हुआ है, खाली जो मरीज़ के टेस्ट वेस्ट है उन पे खर्चा है, और मज़ीद 4 ऑपरेशन मज़ीद जो है वो फ्री करेंगे। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमने कितनी कीमत रखनी है ऑपरेशन के लिए। वैसे मैं ये बताता चलूँ कि अगर कराची में 50 लाख का ऑपरेशन होगा तो यहाँ पर 25 लाख रुपए लिए जाएंगे। इसी तरह बिल्कुल हमारी यही कोशिश होगी इंशाल्लाह कि हम जितने मिनिमम कॉस्ट में हम सर्जरी करें। इनिशियल हमारे 5 जो पाइपलाइन में पेशेंट है वो हम सिर्फ वो कॉस्ट है जो कि मेडिसिन का है, रूम चार्जेस, सर्जन चार्जेस, फिजिशियन चार्जेस कोई नहीं, आईसीयू चार्जेस कोई नहीं, बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल आर्या अस्पताल के बारे में ये प्रोपेगेंडा है कि ये महंगा है। बाबा इसको सपोर्ट करो। ये कराची से पूरी दुनिया के अस्पतालों से बेहतरीन अस्पताल है। घर के साथ है, घर में जाके रोटी खाओ, वापस आओ अस्पताल, साइकिल पे जाओ, पैदल जाओ, रक्शे पे जाओ, घर के साथ ही अपना अस्पताल है। इसको सपोर्ट करो, ये हमारी ज़रूरत है, सेहत हमारी ज़रूरत है, और आर्या अस्पताल में बेहतरीन सेहत। बलूचिस्तान के बेहतरीन डॉक्टरों में से हैं, और गुर्दा मसाना इससे रिलेटेड हैं। हमें इन जैसे डॉक्टरों पे फ़ख्र है। हमारे पहले मरीज़ जो थे कोयटा से जाते थे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, दर बदर की ठोकरें खाते थे, बड़े मसाइल झेलते थे, फिर नंबर का इंतज़ार करते थे, 2 महीने 6 महीने लगते थे। खर्चा जो है वो अलग, 5 मिलियन प्लस, यानी 50 लाख से ज़्यादा खर्चा लगता था। तो डॉक्टर हबीब बलोच ऐसे डॉक्टरों की बदौलत बलूचिस्तान में मुमकिन हुआ है आर्या अस्पताल में। ये पहला प्राइवेट आर्या अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल है जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट का कामयाब ऑपरेशन हुआ है। गुर्दा देने वाला और लेने वाले दोनों सेहतमंद हैं। आप वीडियो में उनको देख सकते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से बात करूंगा कि मज़ीद क्या इक़दाम होंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा, और क्या यहाँ इस अस्पताल में मसाइल हैं, सेहत की सहूलियात का फुकदान है, बलूचिस्तान के इस अस्पताल का मयार कैसा है, और यहाँ पर ये मुमकिन है कि यहाँ पर ये सिलसिला जारी रखा जा सके, क्योंकि बलूचिस्तान में बहुत से लोगों के जो किडनी है फेल है और उनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। जी मोहतरम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मोहतरम ने तारुफ करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है और मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि इस वक्त क्वेटा बलूचिस्तान जैसे गरीब सूबे में प्राइवेट हमने यहाँ पे रीनल ट्रांसप्लांटेशन स्टार्ट की है, गुर्दे की तब्दीली। इस वक्त अगर मैं कहूँ कि हर 10 में से कोई, बल्कि ये कहूँ कि हर 5 में से 1 बंदा शुगर का मरीज़ है, और इसी तरह हर 6 में से 1 बंदा ब्लड प्रेशर का मरीज़ है। तो हर ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ ने आगे गुर्दे फेल होने ही होने। तो इस चीज़ के लिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले प्रिवेंशन है कि वो फेलियर ही की तरफ न जाए। खुदा न ख़ास अगर कोई फेलियर में गया है तो इसका क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने के लिए वो यही है कि उसको ट्रांसप्लांट किया जाए। डायलिसिस कोई हल नहीं है, डायलिसिस कोई मजबूरी है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और जो शुगर के मरीज़ हैं उसके लिए मैसेज है कि आपके गुर्दे फेल होने ही हैं। मतलब अगर वो एहतियात करें 100 में से 42 से 43% वो फेल होंगे। 100 में से मतलब काम करेंगे
لیکن 42-43% ان دو امراض کی وجہ سے، شوگر اور بلڈ پریشر کی وجہ سے وہ کام نہیں کریں گے، یعنی 50% کام کریں گے، 50% نہیں کریں گے. تو انہوں نے رینل فیلر میں ہی جانا ہے. بالکل. تو اسی لیے اب الحمدللہ یہاں پہ جو آریہ میں ہم نے یہ انیشیٹ کیا، یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے، اور یہی مریض جو جاتے ہیں وہاں پہ کسی نے 50 لاکھ روپے خرچہ کرنا ہے، کسی نے 1 کروڑ روپے خرچہ کرنا ہے، یہاں پہ بہت بہت منیمم اماؤنٹ میں اپنے گھر کے پاس ہی الحمدللہ یہ سہولت میسر ہے، گھر کے چار دیواری کے ساتھ. بالکل. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الحمدللہ یہ جو ہمارے ٹیم ہے یہ سارے کوالیفائڈ ہیں. ڈاکٹر حیات کاکڑ صاحب ہیں، وہ SIOT سے اپنی فیلوشپ کر کے آئے ہیں رینل ٹرانسپلانٹیشن میں، اور اسی طرح ڈاکٹر مقبول جبار صاحب ہیں، وہ بھی اسی طرح ہیں. جو نیفرولوجسٹ ٹیم میں ہوں، ڈاکٹر صارق صاحب ہیں، ڈاکٹر محکم صاحب ہیں، ہم سارے اس ٹیم میں شامل ہیں. اور الحمدللہ میری ڈوئل کوالیفیکیشن ہے رینل ٹرانسپلانٹیشن میں، جو کہ میں باہر سے کر کے آیا ہوں. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے سر. تو الحمدللہ اگر یہی چیزیں جو باہر کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ پیسوں میں، اگر یہی چیزیں یہاں پہ میسر ہیں تو لوگوں کو اس کو اویل کرنا چاہیے. اور الحمدللہ اس وقت جو ہم نے پہلا ٹرانسپلانٹ کیا ہے الحمدللہ 100% بالکل صحت ہو چکے، الحمدللہ کامیاب ہو چکا ہے الحمدللہ. کل ہمارا جو ڈونر ہے جس نے گردہ دیا ہے وہ ڈسچارج ہو جائے گا، اور امید ہے انشاءاللہ کہ پرسوں ہم جس نے گردہ لیا ہے، اس کو گردہ لگایا گیا ہے، وہ بھی ڈسچارج ہو جائے گا انشاءاللہ. تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. یہاں گفتگو کے دوران مجھے جو ایک بات پتہ چلی ہے، ایک خطرناک میسج، وہ یہ ہے کہ شوگر اور بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں ان کے گردے مستقبل میں ڈیمیج ہونے ہیں، مطلب 50% ہو، زیادہ ہو، فیل ہو. تو ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں یہاں پر کہ خدا را جن کو نہ شوگر ہے نہ بلڈ پریشر ہے، نہ شوگر ہے اور نہ بلڈ پریشر ہے، ان کو چاہیے کہ وہ واقعہ اہتمام کریں، ورزش کریں، خوراک میں احتیاط کریں. زندگی لائف جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ایک بار ملی ہے پھر نہیں ملے گا، اور صحت بھی ایک بار ملا ہے. اگر آپ بے احتیاطی کریں گے تو آپ کو مستقبل میں بہت خطرناک دردناک دن دیکھنے پڑیں گے. اسی طرح ڈاکٹر صاحب بالکل ایسے ہی ہے، اب خود قابل رحم بن جائیں گے، ملٹی آرگن فیلئر میں جائیں گے، چونکہ یہ بہت موذی مرض ہیں، اب یہ پینڈیمک ہو چکے ہیں تو اسی لیے جتنا آپ ان کو پریونٹ کر سکتے ہو اپنی لائف سٹائل موڈیفکیشن کی وجہ سے، خوراک، ورزش، واک کی چیزوں سے، تو اتنا ہی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، آپ کی کوالٹی آف لائف بہتر ہو سکتی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میرا اپنا خیال ہے کہ سہیل صاحب جیسے لوگ جنہوں نے یہ انیشیٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ، لوگوں کو انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے تاکہ ایسی چیزیں آ جائیں اور صوبے کے لیے فائدہ مند ہو. اب ایک ہے اللہ کرے 3-4 اور ایسے ہاسپٹل بن جائیں تاکہ لوگوں کو اور زیادہ سہولتیں زیادہ سے زیادہ میسر ہوں. گورنمنٹ کو بھی اپنے جو ہاسپٹلس ہیں ان کو بھی صحیح طرح اسٹرینتھن کرنا چاہیے، ان کو فنڈ دینا چاہیے، اور ایسے پرائیویٹ ہاسپٹلس کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے، ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے تاکہ بہتر سے بہتر کوالٹی اور بہتر سے بہتر علاج میسر ہو سکے لوگوں کو. بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھیں. ہمیں آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے، اور آپ واقعی آپ وہی لوگ ہیں جو انسانی زندگیوں کو بچاتے ہیں. تو ان لوگوں کی اس صوبے کو، اس ملک کو، ہر کسی کو ضرورت ہے. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. تو ایک بات میں آخر میں بتاتا چلوں کہ آریہ اسپتال، اس کی اہمیت آپ کو روز بروز آپ لوگوں پر آیا ہوگی کہ اس کی کتنی ضرورت ہے اس صوبے کو. اس کے خلاف پروپیگنڈا نہ کریں، ٹھیک ہے. مطلب علاج جو صوبہ پنجاب، صوبہ سندھ میں جو آپ کا علاج ہو رہا ہے، اگر آپ کا دل کا بائی پاس آپریشن ہو رہا ہے، اگر آپ کا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، کوئی اور علاج ہو رہا ہے، تو اس سے 3 گنا یہ کم ہے. اسی طرح کہ بالکل، بلکہ اور بھی کم ہے، 3 گنا سے بھی کم ہے. تو اس اسپتال کو سپورٹ کریں، انسانیت کے لیے سپورٹ کریں، کیونکہ یہ اسپتال ہماری امید ہے. ہر گھر میں مریض ہے، میں نے بھی بیمار ہونا ہے. کبھی ایسا وقت آئے گا خدا نہ کرے کہ میرے بھی گردے فیل ہوں گے، تو میں پھر کہاں جاؤں گا؟ اپنے گھر کے ساتھ جب تک زندہ ہوں یہاں سے میں وہ سہولیات لوں گا جو میری ضرورت ہے. اللہ حافظ.